بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب العربية بين يديك، لمړی جلد، اومه وحده، یو څلوېښتم نمبر درس. تدریباتو کې یو دریم نمبر تمرین دی. اجب عن الأسئلة مستعینا بالصور. د دغه سوال نه هر یو سوال دی. ګوره دا لومړی سوال دی، دا دویمه پوښتنه ده، دا دریم سوال دی، دا څلورمه پوښتنه ده. پوښتنه او سوالونه دي. نو دې لپاره به تاسې جوابونه د دغه تصویرونو نه پیدا کوئ. دا تصویرونه وګورئ. دې تصویرونو کې چې شی دي هغې نه به تاسې مفهوم د تعبیر اخلئ او جوابوئ به. السؤال الأول: متى يستيقظ أحمد؟ احمد کله راویښیږي؟ اوس دلته موضوع دا ده چې دې ساعت ته به تاسې وګورئ 4 بجې دي د سهار، نو وختي راویښیږي که نه. يستيقظ أحمد مبكرا. أين يصلي الفجر؟ د سهار لمونځ چیرته کوي؟ يصلي الفجر في المسجد. په مسجد کې لمونځ کوي. إلى أين يذهب أحمد؟ چیرته ځي؟ عموما اوس دلته وګورئ، بس کې خو هر څوک ځي که نه، خو کتابونه یې لاس کې دي، نو عمر نه هم کم دی، نو پوهنتون ته خو نه ځي، وظیفې ته نه ځي. چیرته ځي؟ مکتب ته ځي. إلى أين يذهب أحمد؟ أحمد چیرته ځي؟ يذهب إلى المدرسة. أين أحمد الآن؟ أين أحمد الآن؟ أحمد اوس چیرته دی؟ أحمد في الصف، صنف كده. ماذا يدرس أحمد؟ يدرس أحمد اللغة العربية. ماذا يقرأ أحمد؟ أحمد سلولي يقرأ الكتاب. التدريب الرابع: أكمل الحوار. دلته حوار دی. حوار مطلب دا دی چې ما مخکې ویلو، عموما حوار چې دی د دوه یا دوه نه دریو کسانو ترمنځ خبرې اترو ته موږ حوار وایو. نو دلته حوار هم د دوه کسانو ترمنځ دی، او حوار په دې ډول دی چې سوال یې نشته، جواب یې شته. جواب به موږ ګورو، د هغې مطابق به سوال پیدا کوو. نعم انا طالب. هو زه زده کوونکی یم. سوال به یې داسې وي، آیا ته زده کوونکی یې؟ نو څنګه به یې راجوړو؟ هل أنت طالب؟ نعم أنا طالب. أدرس في جامعة القاهرة. د قاهرې په پوهنتون کې درس وایم. نو سوال به څنګه وي؟ آیا ته د قاهرې په پوهنتون کې درس وایي؟ یو سوال. بل سوال یې کیدی شي چیرته درس لولي؟ أين تدرس؟ چیرته درس لولي؟ هل تدرس في جامعة القاهرة؟ دوړه پوښتنې صحیح دي. دریم حوار کې جواب دی لا، نه، فی کلیت الطب. طب پوهنځي کې. نو سوال باید داسې وي، سوال داسې ترې شوی چې فلانکي پوهنځي کې درس وایي، دا ورته نه، زه د طب پوهنځي کې درس وایم. نو دلته به سوال داسې وي چې هل تدرس فی کلیت الحاسوب؟ آیا د کمپیوټر ساینس پوهنځي کې زده کړه کوي؟ لا، فی کلیت الطب. بل حوار دی، هو زه ډاکټر جوړیږم ان شاء الله. هل ستكون طبيبا؟ نعم سأكون طبيبا ان شاء الله. اخرنۍ محاوره ده. 4 أيام في الأسبوع. په هفته کې 4 ورځې څه کوي؟ درس به وایي حتما. دلته چې هل تدرس، نه، كم يوما تدرس في الأسبوع؟ 4 أيام في الأسبوع. 155 نمبر صفحه خلاصه شوه. انتقالیږو 156 نمبر صفحې ته. التدريب الخامس، 5م تمرین دی. هات جملا كما في المثال. جملې راوړئ لکه څنګه چې په مثال کې دي. مریم ترکیه التربیه. دې درې وړو کلماتو نه به تاسې جملې داسې جوړوئ: مریم
ترکی ده د ترکیه ده کنه هغه د فلانکی یا د ام القرا په پوهنتون کې درس وای او په تربیه پوهنځي کې درس لولي. مریم طالبة ترکیة تدرس في جامعة ام القرى. هي تدرس في كلية التربية. مریم ترکی زده کوونکې ده په ام القرى پوهنتون کې درس وای او د تربیه او تعلیم او تربیه پوهنځي کې ده. راځو دا نور مثالونه هم همداسې را جوړو خو صرف باید یو فرق وکړي هغه ده چې احمد او زینب او فاطمه ترمنځ باید فرق وشي. مذکر او مؤنث او هغه صیغې چې استعمالیږي د هغې ترمنځ باید ډیر زیات فرق ووسیږي. احمد دلته ګوره مریم طالبتون و احمد طالب مالیزی دلته مالیزیا ده. يدرس تدرس پسې يدرس في جامعة ام القرى. هو يدرس في كلية اللغة العربية. هي تدرس هو يدرس ځکه دا مذکر دی هغه مؤنث نو ګورئ باید تاسو دقیق اوسئ چې د مذکر او مؤنث ترمنځ د استعمال څومره فرق دی. زینب طالبة باکستانية. هي تدرس في جامعة ام القرى. هي تدرس في كلية العلوم ساينس فاكولتة الولي. أنور طالب سوري يدرس في جامعة ام القرى. هو يدرس في كلية الحاسوب. صالحة طالبة مصرية تدرس في جامعة أم القرى. هي تدرس في كلية الطب. التدريب السادس روجة سختوي. أجب عن الأسئلة التالية. د لاندې سوالونو جواب راوړئ یا جواب پیدا کړئ یا جواب کړئ پوښتنې. دا نو تاسې پورې اړه لري چې کومه سي جوابوئ. زه به صرف معنا کم جوابونه یې تاسې پیدا کړئ. هل أنت طالب؟ آیا ته زده کوونکی یې؟ هل أنت مدرس؟ آیا ته ښوونکی یې؟ في أي مدرسة تدرس؟ په کوم ښوونځي کې درس وایې؟ في أي جامعة تدرس؟ په کوم پوهنتون کې درس وایې؟ في أي كلية تدرس؟ په کوم پوهنځي کې درس وایې؟ ماذا تدرس؟ څه لولې؟ څه درس لولې؟ كم يوما تدرس في الأسبوع؟ كم يوما تدرس في الأسبوع؟ په هفته کې څو ورځې درس وایې؟ كم حصة تدرس في اليوم؟ په ورځ کې څو ساعته درس وایې؟ متى يبدأ العام الدراسي؟ درسي کال کله پیلیږي؟ لسمه پوښتنه متى ينتهي العام الدراسي؟ درسي کال کله ختمیږي؟ متى عطلة الأسبوع؟ هفتنی رخصت کله دی؟ متى الاختبارات؟ امتحانونه کله دي؟ متى يبدأ اليوم الدراسي؟ درسي ورځ کله پیلیږي؟ متى ينتهي اليوم الدراسي؟ درسي ورځ کله ختمیږي؟ درسي ورځ نه هدف رسمي دوام دی لکه د مکتب عموما 8 بجې شروع کیږي او 12 بجې شاوخوا چې ختمیږي هغې نه مطلب دی. ماذا تفعل في الاستراحة؟ په تفریح کې څه کوې؟ متى تذهب إلى المدرسة؟ ښوونځي ته کله ځې؟ هل تذهب بالحافلة؟ آیا په بس کې ځې؟ أين جامعة ام القرى؟ د ام القرى پوهنتون چیرته دی؟ دا 13 پوښتنې دي ترجمه ما کړل او جوابونه به یې تاسې پیدا کړئ. 156 صفحې خلاصې شوې او نور درس به انشاءالله په راتلونکې ورځ کې ووایو. نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.